نن ما شم او کاشا نن ما شم او کاشا ګړو ختم د قرآن ښکار نن پټول کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټول کې خستا د ګل پشان نن ما شم او کاشا نن ما شم او کاشا ګړو ختم د قرآن ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان او کاش ستا مهنت د خوشاله د پکورنو کې ستا په ختم نن مبارک د پچمنو کې ستا په ختم نن مبارک د پچمنو کې نن د هر طرف نه رحمتونو د باران ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان نن ما شم او کاشا نن ما شم او کاشا کړو ختم د قرآن ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان مولانا خان زد سبلا عجب عجب تاجنا دے داغ کور کې ګور قسمه قسم ډیر لالونا دے داغ کور کې ګور قسمه قسم ډیر لالونا دے نن مبارک وای نن مبارک وای د مفتی عطا الرحمن ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان نن ما شم او کاشا نن ما شم او کاشا کړو ختم د قرآن ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان د قار بخنواب سے محنت نو رنگ راوړی دا د قار سلمان سے بقدم نو رنگ راوړی دا د قار سلمان سے بقدم نو رنگ راوړی دا دا ټول محبت دا ټول محبت د مولانا شیر زمانہ ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان نن ما شم او کاشا نن ما شم او کاشا کړو ختم د قرآن ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان دستر د او کاشانن ملګرو مزیدار قرآن رونکتا ګورنن زلیږي حسن دار قرآن رونکتا ګورم مخزلیږي حسن دار ډېر شته د ګلان ډېر شته د ګلان په مکتب تعلیم القرآن ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان نن ما شم او کاشا نن ما شم او کاشا کړو ختم د قرآن ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان ښکار نن پټولو کې خستا د ګل پشان سید الله نقشبند
باندې وایم د ټولو مبارک شه او کاش ستا په ختم باندې بشمیر رحمت شه او کاش ستا په ختم باندې بشمیر رحمت شه دعا غواړم سید الله دعا غواړم سید الله نقش بندې ناتو خانه ښکاري نن پټولو کې ښایسته د ګل پشانه ښکاري نن پټولو کې ښایسته د ګل پشانه نن ماشوم او کاشه نن ماشوم او کاشه وکړو ختم د قرآن ښکاري نن پټولو کې ښایسته د ګل پشانه ښکاري نن پټولو کې ښایسته د ګل پشانه ښکاري نن پټولو کې ښایسته د ګل پشانه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو محترمو اوریدونکو دا ښکلی نظم په اواز تاسو د ګران او محترم رور قاری سعید الله نقشبندی د دې نظم فرمایش کړی دی طالب علم نوید الله او ثناء الله. ریکارډینګ حرم سټوډیو.